چا وویلې بچیو چا وویلې یتیم ستا د خاورو شو ارمانو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو دغه دوه ماشومان ګورئ، دا په لاره زه تېرېدلم په ښار کې مې لږ کار و چې سپین ږیري بابا دغه ماشوم ډېر وران وران ووهلو. تاسو زموږ ملتیا وکړئ چې نږدې نه دغه ماشومان تاسو ته در وښیو. ولې چا وویلې بچیو چا وویلې یتیم ستا د خاورو شو ارمانو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم. زمونږ استاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، څوک چې د مشرانو عزت نه کوي او په کشرانو د شفقت لاس نه کش کوي هغه زما د امت څخه نه دی. نو لطفا له تاسو مو هیله ده یتیم وګړي، ناچاره وګړي، بې وزله وګړي چې زمونږ استاسو د غربت له سختو شیبو له وجې دوی په بازار کې کاغذونه ټولوي، خځلې ټولوي، وږي تږي ګرځي، دا بس نه کوي. نور نو ظلم مه کوئ، وخل مه کوئ، تهدیدول مه کوئ. خیر که یو شی په غلطۍ واغستو خو مینه لاس ورباندې کش کړئ، ورته وایئ چې بچیه دا لاره غلطه ده، هیله کوم دا بچیه مه کوه، دا بده لاره ده، د دې حق نه لرئ چې تاسو بې دریغه ووښئ. داسې ژړل ته وایې که چا دننه ورته پوښتۍ ماتې کړي دي. نو لطفا له تاسو مو هیله ده ویډیو شیر کوي او هغو خلکو ته ورسوئ چې څوک په ماشومانو باندې د شفقت لاس نه کش کوي او هغه ظلم و زیاتی کوي او په ماشومانو باندې وار کوي، په څپېړو وار کوي، داسې وار کوي چې د دې د صغیرو سترګو ته وګوره چې څومره درد پکې پروت دی. دا ماشوم د مکتب دی، نه د وهلو، دا ماشوم د مینې دی، نه د تهدیدولو. لطفا هیله کوم ارمانو نظر شم